بوډا او دا لیوانو پلونه دا ناول څوارلسمه برخه. چوپ په چوپتیا شوه. انور ته مې وکتل، سر یې ځړېدلی و، خو وروسته یې مړې سترګې راواړولې. په خوله یې څه ونه ویل، خو په اوښکو کې یې له ما نه د خپلې مینې خیرات غوښت. ورمخته شوم، د هغه پر اوږه مې لاس کېښود. ورو مې وویل، ښه ده بچیه، څه چې ته غواړې هماغسې به وشي. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل. په سترګه کې اوښکې رغړېدې، خو پر شونډې یې یوه ترخه مسکا پرته وه. په بیړه مې وویل، بیا څه وشول؟ بوډا خپله پزه پورته کش کړه او شونډې یې وخوځېدې. سهار وختي مې په بکس کې خپلې جامې واچولې چې انور مې تر څنګ کېناست. یوه شیبه غلی و، وروسته یې یو پاکټ مخې ته راته کېښود او په خواره خوله یې وویل، په دې کې یو څه پیسې دي، سویتا درته راکړې. هغه ته مې وکتل، له پړسېدلو سترګو نه یې وپوهېدم چې د هم زما غوندې شپه په ویښه تېره کړې ده. ورو مې وویل، نه بچیه، ما په ژوند کې خیرات نه دی اخیستی، زوړ به یم، خو تر اوسه مې لا په مټو کې د کار کولو سکه پاتې ده. رنګ یې تک سور واوښت، رامخته شو، زما پر اوږه یې تندی ولګاوه او په ژړا کې وویل، زړه مې مه راماتوه، زه مجبوري هم له سویتا پرته ژوند نشم کولی. ورو مې وویل، زه څنګه له تا پرته ژوند کولی شم؟ سر یې هسک کړ. ما وویل، یوه خبره مې منې؟ په حیرانۍ یې راته وکتل. څه خبره؟ اوښکې مې له واکه ووتې. په میاشت کې یوازې یو ځل قرهباغ ته راته راځه، بس نور هېڅ هم نه درنه غواړم، دا د یو پلار غوښتنه ده. بېرته یې سر وځړېد. ما وخندل. پوهېږم بچیه، نشي کولی. شونډې یې وخوځېدې. سویتا به چاته پرېږدم؟ ورو ولاړ شوم. د میز پر سر د انور د واده یو عکس پروت و. هغه مې راواخیست او په بکس کې مې واچاوه. انور یوه شېبه غلی و، داسې لکه چې فکر وهي. بیا یې یو دم راته وکتل. پلاره، کیدای شي یو څه وخت معطله شې؟ حیران شوم. ولې؟ ویې ویل، مخکې له مخکې څه نشم درته ویلی. خندا راغله. نه زویه، نور مې نو دلته پاتې کېدل ښه نه دي. په خبره کې راولوېد. یوازې 2 ورځې. ما ورته وکتل. ده وویل، نه غواړې چې هره ورځ سره ووینو؟ سترګه مې له اوښکو ډکه شوه، شونډې یې وخوځېدې. خدای مهربانه دی، ګوندې زما فکر یوه نتیجه ورکړي. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او ویې ویل، انور په 2مه ورځ یو ادرس راکړ. ما هم ځان په اسانۍ وموند او په هماغه ورځ د یوې 2 پوړیزې ودانۍ په دروازه کې څوکیدار شوم. دا یوه خیریه موسسه وه، په لسګونو کارکوونکي یې لرل او د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې یې موقعیت درلود. زه به د ورځې له خوا په یوه لرګینه غرفه کې ناست وم او یوازې به د موټرو د راوتو او ننوتو پر وخت د لویې دروازې خلاصېدو ته ور ولاړېدم. ښه و، یو څه خوشحاله وم. انور به په اونۍ کې یو 2 ځلې د مازدیګر له خوا زما لیدو ته راته. دا وخت به ټول کارکوونکي تللي وو، یوازې زه او زما په منګ یو بل څوکیدار به پاتې وو. انور به یو ساعت را سره کېناست. د ده له لیدو نه به مې خوند اخیست او د بیا راتګ ورځې به مې شمېرلې. کار مې هم بد نه و. د موسسې کارکوونکو به بابا مالک بللم او سهار چې به مې هر یوه ته دروازه خلاصوله، لومړی به موسک شو او بیا به یې د مننې ټکی له خولې نه راته ووت. که څه هم چې زه ساده څوکیدار وم، خو دوی به زما د سپینو خلو لحاظ کوو او په احترام به راسره غږېدل. زه به د مازدیګر تر 4 بجو پورې په غرفه کې ناست وم او کله چې به د دفتر کارکوونکي رخصت شول، ما به هم د انګړ دروازه وتړله. لومړی به مې د ماخوستن لپاره دیګ وکړ، بیا به د انګړ په چمن کې کېناستم او د رنګارنګ ګلانو له لیدو نه به مې خوند اخیست. ملګری به مې ټوله ورځ ویده و، خو شپه به یې د تعمیر د ساتلو لپاره په ویښه تېروله. دی دومره ډېر نه غږېده، کم غمه سړی و او د چیلم له څه کولو سره یې جوړه وه. موږ به یوازې د ماخوستن د ډوډۍ پر وخت یو ځای سره ناست وو. بیا به د کوټې په کونج کې ولاړ ډانګی ور واخیست او د باندې به ووت. ما به تر ناوخته ټلویزیون ته کتل. وروسته به مې د ماخوستن لمونځ وکړ، پر خپل ځای به پرېوتم او تر هغو به مې فکرونه وهل چې خوب به وړی وم.
سهار به د ملایانو له اذانونو سره راپورته شوم او تر څو چې به د دفتر کارکوونکي راتلل ما به د حویلۍ د منځ سړکونه پرې مینځلي وو. وخت هم داسې تېرېده که څه هم چې انور به وروسته په ځنډ سره راته، خو بیا هم خوشحاله وم. دی به مې لیده، یو ساعت به سره غږېدو او د ده تر بیا راتګه پورې به مې د خولې خوند ښه و. یو مازدیګر د انګړ لویه دروازه وټکېده. دا د ژمي وروستۍ میاشت وه. د باندې سوړ باد چلېده او کله چې مې دروازه خلاصه کړه انور مې ولید. دی خوشحاله ښکارېده، ږیره یې پاکه خریلې وه او کله چې یې راته وخندل له کلونو وروسته مې یو ځل بیا د خولې کنجاونو ته نږدې تر بغورو لاندې ژور ځایونه ولیدل. وار له واره یې په خندا وویل: پلاره، خدای دې لمسی در لوی کړي. په زړه کې مې خوشحالي منډه واخیسته. څه وخت پیدا شو؟ نن شلمه ده. په سترګه کې مې اوښکې راټولې شوې. 20 ورځې او زه خبر نه وم. دی تل ولی غوندې شو. پلاره، ما وبخه، کارونه ډېر دي، باور وکړه. دومره وخت مې ونه موند چې زیری درته راوړم. په خوشحالۍ مې وویل: نوم دې څه ورباندې کېښود؟ شونډې یې وخوځېدې. رامین. دا نوم سویتا خوښ کړی و. په زړه کې مې د ماشوم د لیدو هیله راوټوکېده او د خواست په ژبه مې وویل: کېدای شي چې خپل مسی ووینم. انور یوه شېبه غلی و، بیا یې راته وکتل. ولې نه؟ دوهم ځل چې راتلم نو رامین جان به هم راسره راوړم. ما کوټې ته د تلو سات ورته وکړ، خو ده رایاده کړه چې بېګا ته یې خوښ یو خسر میلمانه دی، باید یو څه سودا کور ته یوسي، ناوخته کېږي. انور لاړ او ما د خپل لمسي د لیدو په تمه ورځې شمېرلې. میاشت تېره شوه خو د انور درک ونه لګېد. آخر بې صبره شوم. د موسسې یوه کارکوونکي ته مې د انور د موبایل نمره ورکړه او کله چې ټلیفون روغ شو انور ژمنه راسره وکړه چې راتلونکې جمعه به پر خپل قول درېږي. زه هم د پنجشنبې په ماسپښین ښار ته لاړم او د خپل لمسي لپاره مې یو دریشی، پیک لرونکي خولۍ او ښایستوکي بوټان واخیستل. په ټاکلې ورځ لا ماسپښین د دروازې مخې ته ناست وم. څه کم 2 ساعته مې انتظار ویست. آخر ماسپښین قضا د غرفې تر مخ یو ټکسي ودرېد. انور له موټره راکښته شو. د په غېږ کې یو ماشوم نیولی و چې په کمپله کې تاو و. په بیړه ور ولاړ شوم. انور لاس راکړ. ماشوم ته مې وکتل. سره بغورې لرل او شنه بخوانه سترګې ځلېدې. هغه مې په احتیاط د انور له غېږې راواخیست، پر تندي مې ښکل کړ او کله چې مې د دروازې خواته مخ ور واړاوه انور په بیړه وویل: پلاره، ناوخته کېږي. په حیرانۍ مې ورته وکتل. د وخندل. هوا سړه ده او له موټروان سره مې هم د دواړو خواو ویل کړي دي. دا وخت مې د موبایل زنګ واورېد. انور جیب ته لاس کړ او کله چې ټلیفون غوږ ته ونیو د سویتا غږ مې په اسانۍ سره وپېژاند. هغې د خپل زوی پوښتنه وکړه او وروسته په خواشیني غږ وویل: رامین جان مې یادېږي، ژر یې راوله. ژړا راغله. له هغې نه یوازې یو ساعت خپل 2 میاشتنی زوی لرې شوی و او دومره یې یادېده، خو له ما نه یې داسې یو څوک بیل کړ چې پوره 28 کاله مې د زړه په وینو رالوی کړی و. د انور په غږ مې فکر سره راټول شو. پلاره، ستا په اجازه. له دې سره یې ماشوم زما له غېږې ور واخیست. هغه یې ښکل کړ او په خندا یې وویل: پوهېږې پلاره، د ده ساه ډېره خوند راکوي. دا مې اوس عادت ګرځېدلی. هر ماخوستن مې تر هغو د رامین جان خولې ته خپل بغور نیولی وي چې سترګې مې سره ورشي. دی ویده وي خو ساه یې توده توده راباندې لګېږي. تا ته به نه وي معلومه، دا یو بیل خوند لري. ورو مې وویل: نه بچیا، ما ته به نو له کومه معلوموي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل. په سترګه کې یې اوښکې راټولې وې او پر شونډې یوه ترخه مسکا پرته وه. وروسته یې خپل بالاپوښ ته لاس ور وغځاوه. هغه یې پر خپلو زنګنو کېښود. سر یې وځړېد او ورې یې وویل: انور دومره په بیړه ټکسي کې کېناست چې د رامین لپاره زما راوړی سوغات په کوټه کې پاتې شو. خو دا ځل یې په راتګ کې دومره ځنډ ونه کړ. 2 اونۍ لا نه وې وتلې چې بیا زما لیدو ته راغی. دا د جمعې ورځ وه. زما ملګری کور ته تللی و او زه په موسسه کې یوازې وم. انور دا ځل کلکه غېږه راکړه. بیا مې د ده په غوښتنه په چمن کې یو پلاستیکي فرش ویړ کړ او دواړه کېناستو. دی خواشینی ښکارېده. وروسته یې له ورسره راوړې پلاستیکي کڅوړې نه څو پتلونونه، د دریشۍ کمیسونه او د جامو د ګنډلو لپاره 2 رنګې ټوټې راویستلې. زما تر مخې کېښودل او کله چې یې زما حیرانتیا ته وکتل په خندا یې وویل چې هسې
زړه یې وغوښتل چې دا شیان راته واخلي. انور په هغه ورځ تر ډیره راسره ناست و. بیا د پخوا غوندې زما پر ټټر سر ولګاوه او تر ډیر وخت وروسته یو ځل بیا د ابا په نوم یاد کړم. بیا د خپلې مور په اړه وغږېد. د مهاجرت کیسې یې راواخیستې او د خپلې انا یادونه یې تازه کړل. دی تر ډیره غږېده خو تر پایه یې ماته کتل. کله کله به یې په غټو تورو سترګو کې اوښکې راټولې شوې او بیا به یې زما ښی لاس په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ. انور عجیبه غوندې و. یوه شیبه یې هم زما نه سترګې نه اړولې او په مینه یې راته کتل، خو ماته داسې ویسېده لکه کومه مهمه خبره چې رانه پټوي او یا یې پر خوله نشي راته راوړلی. په خپلو خبرو کې یې څو ځلې له مانه بښنه وغوښته. د تر ډیره خبرې وکړې. د خدای په امانۍ پر وخت یې تر ډیره په غېږ کې نیولی وم او کله چې رانه روان شو څو ځلې یې شاته مخ راواړاوه. بوډا غلی شو. د خپل بالاپوښ جیب ته یې لاس کړ، خو فکر کوم دا ځل یوازې د ګولۍ پاکټ په ګوتو ورغلی و. د یوه ګولۍ خولې ته واچوله، د چایو غړپ یې ورپسې کړ. ماته یې وکتل او ورې وویل دا د سردردۍ لپاره دی، ځکه زه سردردي لرم او ډاکټر راته ویل چې دا تکلیف د ډېرې خواشینۍ له لاسه درته پیدا شوی دی. په خبره کې ورولوېدم. ښه نو د انور د خوابدون په راز ونه پوهېدې؟ ای زویه څه درته ووایم، انور دا ځل ډېر ځنډ وکړ، خو چې درک یې معلوم نه شو تشویش راولوېد. څو ځلې مې زنګ ورته وواهه خو ټلیفون یې ځواب رانه کړ. آخر مې اندېښنه ډېره شوه، زړه مې طاقت ونه شو کړی او یو مازدیګر مې مکرویانو ته مخه کړه. کله چې د انور کور ته ورسېدم د دروازې پر زنګ مې ګوته ټینګه کړه. یو غنم رنګه نری هلکی راووت. فکر مې وکړ چې دی به د سویتا کوم خپل وي، ځکه مې د انور د رابللو ورته وویل، خو د ده په څېره کې د حیرانتیا نښې ښکاره شوې او وچ ځواب یې راکړ چې د انور په نوم څوک نه پېژني. زړه مې له ویرې ډک شو. د مخامخ ګاونډي ور مې ور وټکاوه. دروازه یې خلاصه شوه. د ګاونډي ښځې په حیرانۍ راته وکتل. دا ورخطا غوندې شوه، شونډې یې وخوځېدې. دومره ژر؟ حیران شوم. ښځې هماغسې په حیرانتیا وویل څه وخت راغلې؟ حیراني مې دوه چنده شوه. زه خو چېرته نه وم تللی. دا ځلې خوله هم وازه شوه. ما وویل انور چېرته دی؟ سترګې یې راډې راوختلې. زه ورخطا شوم. په ماته ګوډه ژبه مې وویل نو ته یې نه یې ورسره بیولې؟ دا ځل مې یو څه کاوړ خپله خبره تکرار کړه او ومې ویل چې انور چېرته دی؟ دا تلولۍ غوندې شوه. کاناډا ته تللی. پښې مې ورېږدېدې. همالته ځای پر ځای کېناستم. د ښځې ورخطا چیغه مې واورېده د حمید پلاره و د حمید پلاره. شیبه وروسته یې خاوند راغی. په بیړه یې تر مټ ونیولم، کوټې ته یې بوتلم او پر کوچ یې کېنولم. هغه ته مې وکتل، خواشینی ښکارېده. بیا یې مېرمن راغله، یو ګیلاس یې راته ونیو او کله چې مې له اوبو نه غړپ وکړ د لیمو خوند پکې ګډ و. زه تر ډېره هلته کېناستم. سر مې درد کاوه او پر زړه مې سستي راتله. د ګاونډي له خبرو وپوهېدم چې انور له خپلې کډې سره 3 میاشتې مخکې د کاناډا مرکز ټورنټو ته تللی و. د ګاونډیانو ته دا هم ویلي و چې د پلار ویزه یې هم راغلې ده او اوس د یو څو ورځو لپاره قرهباغ ته ځي او وروسته بیا د پاکستان له لارې په ګډه کاناډا ته روانېږي. بوډا غلی شو. یو سوړ اسویلی یې ویست او ورې وویل د په څومره سادګۍ پرېښودم. وروسته یې مخ راواړاوه. شونډې یې وې نیمې کمرنګې مسکا بدرګه کړې او په غریو کې وویل کله چې مې په شیرینو پورې زړه وتاړه هغه مرګ رانه واخیسته او کله چې مې په انور پورې زړه وتاړه دا یوې پردۍ ښځې رانه پردی کړ. په بیړه مې وویل د ده ادرس، د ټلیفون نمره داسې څه نه لرې چې کوم تماس ورسره ونیسې؟ سر یې وځړېد. ای زویه څه درته ووایم؟ په سبا د خپلې موسسې رئیس ته ورغلم. زه ډاډه وم چې هغه به د انور کوم ادرس ولري، ځکه زه د خپل زوی په سفارش هلته مقرر شوی وم. کله چې مې خپل رئیس ته وویل چې زه د انور پلار یم او د هغه کوم ادرس او یا هم د ټلیفون نمره مې په کار ده، خوله یې وازه پاتې شوه. تر ډېره یې باور نه راته چې ډاکټر انور د یو خوار څوکیدار زوی وي. او آخر هغه وخت زما خبره زړه ته ولوېده چې له انور او سویتا سره اخیسته یا کس مې له جیبه ورته راویست. د یوه شیبه غلی و. بیا یې ډاډ راکړ چې د انور د ادرس په پیدا کولو کې به هڅه وکړي، خو غټ خلک په پردو غمونو پسې دومره سر نه ګرځوي. د به نن سبا راته کول او ما به هم نه پرېښود.
په ورځ کې به مې څو ځله پوښتنه ورنه کوله او کله چې به مې یو سهار په ادرس پسې د رئیس د دفتر دروازه خلاصه کړه دی له څو خارجیانو سره ناست و. په هماغه ساعت یې په تریو تندي او یوه اشاره له دفتره ووته، خو وروسته یې د دفتر ادارې مشر ته ویلي و چې بابا مالک په دفتري نزاکت نه پوهیږي. سر له ننه ځواب دی. ما ته دا کومه مهمه خبره نه وه، نه خواشینی شوم او نه هم د خوابدون کوم احساس راته پیدا شو. ما تر اوسه په کابل کې د یو چا لپاره ژوند کاوه او اوس چې هغه نه و، کابل راته سور اور ښکارېده. ځکه مې په بې پروایي بکس راواخیست او د قره باغ په لور مې مخه کړه. هلته مې پر کوټو یو څه لاس تېر کړ، خپل امانت ایښی د کور سامان یې مات ګوډ راوسپارل او بیرته مې د کلي ژوند پیل کړ. په څو میاشتو کې مې جیبونه تش شول. بیرته هماغه خوار مالک شوم او کله چې په مزدورۍ پسې ووتم نو 2 پرله پسې ورځې مې کار ونه موند. خلک نه وګرم ځکه زما په مټو کې هغه پخوانی زور نه و پاتې. نه مې بیلونه پورته کولی شوای او نه مې هم په خپل بدن کې د کاریزونو د پاکولو سیکه لیده. زه اوس بوډا وم، په ګیره او سر کې مې تور ویښتونه ښکارېدل او د غمونو له لاسه دومره زهیر شوی وم چې پر لاره هم سم نشوم تلای. څو موده مې په قره باغ کې تېره کړه، خو هلته مې طاقت ونه شو کړای. لوږې، نیستی او پخوانیو یادونو ځورولم. ډېر وخت به مې ګېډه تشه وه، ما نو کار کولی شوای او نه مې هم دا منله چې په خپل قوم کې چاته لاس اوږد کړم. ځکه مې قره باغ هم پرېښود. اوس دا دی په جوماتونو ګرځم، کله یو ځای کله بل ځای. څوک لیونی راته وایي، څوک مې سوالګر بولي او ځینې هم ملنډې راباندې وهي. انوره، زه دې څومره په بېوسۍ کې پرېښودم. بوډا غلی شو. ما وویل کاکا، نو دی چې ستا په کیسه کې نه شو، تا ولې په زړه کې ځای ورکړی؟ یو دم یې راته وکتل، وریځې سره ورغلې، سپږمې کښته پورته شوې، لاندنۍ شونډې وخوځېده او په زوره یې وژړل. څه وکم؟ هر رنګه چې وي هغه مې زوی دی، کله مې هېرېږي. بوډا داسې ژړل لکه له کوم ماشوم نه چې د هغه مور رکه شوې وي. اوښکو یې پر ښۍ سپېره غومبورې منډې وهلې. دا ځل یې نه مخ رانه واړاوه او نه یې هم سترګې ته لاس ونیو. بې اختیاره یې ژړل او د ده په لیدو زما سترګې هم ډکې ډکې کېدې.